نړیوالو ته یې لابي کوي خو خپله یې په رسمیت نه پیژني. پاکستان طالبانو ته تازه شرط کېښود دا چې څه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني به طالبانو ته ویل چې د نورو په خوله خپل هیواد مه ورانوئ ځکه که وخت راغی نو همدوی به درڅخه مخ واړوي. ښکاري چې خبره یې رښتیا ثابته شوه. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دراني ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د په رسمیت پیژندلو لپاره یوازې د پاکستان اقدام بسنه نه کوي. د هغه په وینا که د سیمې نور هیوادونه ورسره په ګډه په دې اړه پرېکړه وکړي یو ښه وړاندیز به وي. هغه زیاته کړه چې د دې لپاره هر څه باید ښه شي او یو مناسب حالت رامنځته شي. پاکستاني استازي په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان څخه د پاکستاني طالبانو د پیاوړتیا او پاکستان ته په خطر بدلیدو ادعا کړې ده. دغه ادعا په افغانستان کې د طالبانو حاکم رژیم بیا رد کړي او بې بنسټه ګڼلې ده. پاکستان د طالبانو د نه په رسمیت پیژندلو دا خبره په داسې مهال کې کړي چې په وروستۍ کې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خپلو یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د نړۍ د هیڅ هیواد او حتی اسلامي هیوادونو لوري د رژیم د نه په رسمیت پیژندلو له امله خواچیني ښودلې وه. د طالبانو رژیم د تېرې واکمنۍ پر مهال هم د پاکستان په ګډون یوازې 3 هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.